الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. پنځمه سپاره ده سورة النساء او یوصل درشم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه او فرمایل چې مونږه اهل کتاب تاسو نه مخکې حکم کړو، تاسو تم دا حکم کو چې د الله نه ویریږي او کو کفر مو کو نو د الله د پاره هغه څه په اسمانونو کې او هغه څه په ځمکه کې او دغه الله بے پروا ذات دی او قابل د تعریف دی. نو ای یشاء پر آیت کې وس الله جل شانه فرمای ای یشاء یذهبکم، کچرته الله وغواړي نو ختم بکی تاسو. صاحب د قرطبی بالموت په مرګ سره ټول بمړکی او الله ته سګران نه ده. شیخ سرفراز خان صدر صاحب نور الله مرقدو په خپل تفسیر ذخیرۃ الجنان کې ذکر کړی دی. په جاپان باندې ول سکند زلزلہ رااله او به چې جاپان ولا خپل تخمینه ولګول دغه کمې په لس کال کې بیا نشو پوره کول، یعنی دومره نقصان شیو. حالان کې د جاپان والا څومره په دې دغه کې مخ کې دي وای بیم په لس کال کې دغه ولس سکندو کې چې کم نقصان شیو هغه نشي پوره کول. نو په ختمېدلو کې د الله ستر ټیم نه لګي. او قرآن چې وګوري داسې قومونه تبا کړي چې حیران بشي. عادیان، سمودیان، مضبوط قوت او طاقت والا فرعون بچی را تکبر غټي دعوی کولی، الله څنګه هلاک په یو ځل باندې چې دا ختم کړ. د نوح علیه السلام قوم څنګه ختم، نمرود او داغه چې کوم حواریانو الله هغه څنګه ختم کړ، ابراهیم او داغه لخر الله څنګه ختم کړ. نو ای یشاء کچرت الله وغواړي یذهبکم تاسو بم ختم. ایها الناس ای خلق، مراد د دین مشرکین او منافقین دي. ویأتی بآخرین، او راتلل بو کی په نور خلق باندې نور خلق دا براوي. تو پانی نوح ټول خلق یعنی هغه هلاک شو سیوا د مسلمانانو نه، مسلمانان پات شو. او سام، حام، یافث د نوح علیه السلام د درې زامنو بیرته د انسانانو سلسله د دین چې دا شروع شو. نو دی وجنا نوح علیه السلام ته آدم ثانی ویل کی. د آدم علیه السلام نه الله د انسانانو سلسله شروع کړي وا او بیا چې د نوح علیه السلام د انسانانو د سلسله شروع کړي ځکه هلاک کړل. او بیا انسانان د سلسله سام، یافث او حام د نوح علیه السلام درې زامن. وکان الله او دی الله تعالی علی ذلک په دې باندې قادر. من کان یرید ثواب الدنیا، هغه څوک چې اراده لري بدله د دنیا. نو جزاء محذوف پر ظن باطل، د ګمان باطل دی ځکه د الله سره دنیا او آخرت دواړه دي. دنیا هم ته غواړه، آخرت هم چې دا غواړه، یوازې دنیا ما غواړه. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، بس د الله سره بدله د دنیا هم د والآخرت او د آخرت هم ده. نو دنیا ته یوازې ما غواړه، دنیا هم ته غواړه او آخرت دواړه ته چې دا غواړه. وکان الله او د الله تعالی سميعا اوریدن کې بصیرا لیدن کې. نو یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط، ځکه مخکې د نکاح او د طلاق ذکر وشو نو پدې کې کله نا کله گواهان پکارو. نو چې کله تاسو گواهی تراو بلل شي نو بیا بالکل په انصاف سره گواهی کوئ. اگر چې دا گواهی تاسو د خپل نفسونو خلاف ولې نه
او د خپل والدینو خلاف هم ولې نه رشتہ دارانو خلاف هم ولې نه او کو مالدار او کو غریب وي بس د اچا پروا مکوئ صرف د الله د پاره گواہی دا کوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان ولو کونوا شی قوامین ولاړ بالقسط په انصاف باندې شهداء لله گواہی ورکون کی د الله د پاره ولو علی انفسکم اگر چې وی دا گواہی ستاسو د نفسونو خلاف او الوالدین یا ومور او پلار باندې وی ول اقربین او ید رشتہ دارانو باندې ای یکن غنیا او کچرته وی دا مشهود له یا مشهود علی مشهود له د چا لپاره چې گواہی کی او مشهود علی چې د چا خلاف گواہی کی غنیا او فقیرا مالدار وی یا غریب نو جزاء محذوف پر پراتکتم الشهاده گواہی پټوي مو فالله اولا بهما پس الله ډیر زیات نږدې دی د دوانو ته ستاسو نه الله د دوانو ته ډیر زیات نږدې دی د مشهود ته او د مشهود له ته او مشهود علی ته نو چا لپاره گواہی مکوئ بس د الله لپاره گواہی کوي بس څوک په حق باندې بس دغه لپاره صحیح گواہی دا وکړه فلا تتبعوا الهوى پس تاسو تابعداري مکوئ د خواهشاتو ان تعدلوا دې د پاره چې تاسو به انصافي ونه کوي ان تعدلوا الطلاق مقدره ده اله الله تعدلوا دې د پاره چې تاسو به انصافي ونه کوي وان تلوا او کچرته تاسو کګيږي یعنی په دې گواہی کې تحریف کوي ګول مولواله پکې کوي بس خبره تاوهي را تاوهي اصل کې تلو لکی کی لی اللسان جب تاوهل را تاوهل ګول مول خبره کول او تعرضو یا تاسو اعراض کوي اعراض نه مراد گواہی پټول او گواہی پر خودل صاحب د ابن کثیر ذکر کړی فإن الله پس بشک الله تعالی چې دی کان بما تعملون د تاسو په عملونو باندې خبيرا خبردار ایشا کچرتن لو وړي یذهبکم ختم بکی تاسو ایها الناس ای خلقو ویأتی بآخرین اورات للبو کی پنور خلق باندی وکان اللہ او دے اللہ تعالی علی ذالک پدی باندی قدیرا قادر ما کان یرید ثواب الدنیا اغسوک چی دے ارادہ لری بدلی د دنیا فعند الله پس د الله سره ثواب الدنيا بدل د دنیا دا والآخرة او د آخرت دا وكان الله او د الله تعالی سميعا اوردن کے بصیرا لدن کے یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کونو تاسو شی قوامین ولا بالقسط پا انصاف باندی شہداء گواہی ورکون کی للہ دا اللہ دا پارا ولو علی انفسکم اگر چیوی دا گواہی استاسو پا نفسنو باندی اویل والدین یا پا مورو پلار باندی والاقربین او یا پا رشتہ دارانو باندی ان یکن غنیہ کچرتوی دا مشہود لہو یا دا مشہود علی مالدارا او فقیرا یا غریب فاللہ پس اللہ تعالی چی دے اولا بہما دیر زیاد نزدی دے دوانو تا فلا تتبعوا الہوا پس تاسو تابداری مکوئی دخواہشاتو تعدلو ایلی اللہ تعدلو دے دا پارا چی تاسو بی انصافی ونکی وَإِن تَلْوُوا او کچرتا تاسو کگی گئی او تعرضوا یا تاسو اعراض کوئی فَإِنَّ اللَّهَ پس بشک اللہ تعالی چرے کان بما تعملون دستاسو پا عملون باندی خبیرا خبردار ایشا کچرتا اللہ اغواری یذہبکم ختم بکی تاسو ایوہ الناس اے خلقو ویأتی بآخرین اورات للبو کی پنور خلق باندی وکان اللہ او دے اللہ تعالی علی ذالک پدی باندی قدیرا قادر ما کان یرید ثواب الدنیا اغا سوک چی دے ارادہ لری بدلی دا دنیا
فعند الله پس د الله سره ثواب الدنیا بدل د دنیا دا والآخرت او د آخرت دا وکان الله او د الله تعالی سمیعا بصیرا اوریدن کے اولیدن کے یا ایها الذین آمنوا اے ایمان ولو کونو تاسو شی قوامین ولال بالقسط پا انصاب باندی شهداء گواہی ورکون کی للہ دا اللہ دا پارا ولو علی انفسکم اگر چوی دا گواہی ستاسو پا نفسنو باندی اول والدین یا پا مور و پلار باندی والاقربین او یا پا رشتدارانو باندی ایکن غنیا کچرتوی دا مشہود لہو یعنی دا چارا پارا چی گواہی کے یا مشہود علیہ دا چا خلاف کی گواہی کے غنیا مالدارا او فقیرا یا غریب فاللہ پس اللہ تعالی چی دے اولا بہما دیر زیاد نزدی دے دوانتا فلا تتبعوا الہوا پس تاسو تابداری مکوئی دخواہشاتو تعدلو دید پارا چی تاسو بینصافی ونکی وَإِن تَلْوُوا او کچرتا تاسو کگی گئی او تعرضو یا تاسو اعراض کوئی فَإِنَّ اللَّهَ پس بشکا اللہ تعالی چی دے کان بما تعملون دیستاسو پا عملون باندی خبیرا خبردار وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللہ سمع السماور پریوانی فرفر عمل کو توفیق راکی دا درس فقبل درباری علی قبول و منظور کی اللہ خبر رحم کرم فضل اللہ بانی وکی اللہ دا دنیا و آخرت خوشحالی آنیر اللہ راکی غمون و مصیبتون و تکلیفون نمونگ محفوظ کی اللہ زمانگ ظاہری او جسم روحانی چی سم بیماریانی دی حسد دی کینی دی بغضون دی یو بل سرنا لگی دا اللہ دا طول روحانی بیماریانی جسمانی بیماریانی زمانگ ختم کی بخبل منز کی اتفاق او اتحاد زمانگ فیدا کی مسلمانان بخبل منز کی جدی اغرون رون وگر سے او اللہ دی بخبل منز کی اتفاق او اتحاد جدی پیدا کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ